او هغه شان چې د روژې سره په ټکر کې واغې پرېښول د الله دپاره. اوس چې روژه خلاصه شوله دا بله شعبه یې ده چې شفقت د الله پر مخلوق باندې چې دی به سرسایه ورکوي، د خلکو سره به مرسته کوي. الله پاک جل جلاله زموږ مرستې ته هیڅ ضرورت نه لري. الله جل جلاله خپل مخلوق دی پیدا کړی دی، رزق هم ورکوي، خو لیکن دا زموږ دپاره یو امتحان دی. الله جل جلاله وایي چې تی ورکه د غریبو د فقیر سره مرسته وکړه، امداد وکړه، دې باندې ستا ګټه ده، ستا فایده ده. یو خو به دې الله جل جلاله دا د مال حفاظت وکړي، دغه غنیان چې دي دا ماړه خلک چې دي د دې د جمالو حفاظت د دغه غریبانو په دعاګانو باندې کیږي چې هغه تاسو ته دعاوې کوي، نو ستاسو مال محفوظ دی، ستاسو ځان محفوظ دی، او الله پاک تاسو ته په دې باندې اجر درکوي، او په مال کې دی الله پاک برکت اچي، عوض درکوي. هر څوک چې خیرات وکي، واجب ادا کی، پروردگار عالم خلق ورکوي. د خیراتو د زکاتو د سرسایه سم مال نه لږیږي، بلکې مال ډیریږي، مال کې برکت راځي. او دا یو رحم دی، یو شفقت دی چې دا څوک څه لري هغه پر هغه چا باندې رحم وکړي چې نه لري. نو د الله جل جلاله پر مخلوق باندې شفقت کول دا د ایمان دوهمه شعبه ده، او دا دین اسلام الله داسې جوړ کړی دی. پر مالدار خلکو باندې زکات واجب دی، دا د دې دپاره چې د الله پر مخلوق باندې تاسو شفقت وکړي. دا دنیا چې الله پاک هر چاته ورکړې ده، دا فکر دې سړی نه کوي چې زه تر نورو ښه یم، ما ته دا مال راکول سوی دی، بلکې دا د الله امتحان دی چې اوس دا مال یې درکړی دی، ته به د دې شکر ادا کوې، د دې مال حقوق ادا کوې که بیا نه ادا کوې. که یو چا ته مال نه دی ورکړی، دا هم د الله پاک امتحان دی چې دی به صبر کوي، او دی به د الله پاک په قضا او حکم باندې راضي کیږي، او که به بې صبري کوي د الله پاک حکم به ماتوي. په غني هم د الله پاک امتحان دی، په فقیر باندې هم د الله پاک امتحان دی. فقیر په غني باندې مبتلا کړی دی، غني په فقیر باندې مبتلا کړی دی. غنی په مال باندې هغه په مال ځان ته غټ وایي چې زه خو ښه یم، ځکه مال لرم. نو د فقیرانو قدر نه کوي، د ناداره خلکو قدر نه کوي، بلکې دا مال سبب د غرور او تکبر جوړ شي. او فقیر بیا وایي چې ما ته ولې الله نه دی راکړی، ده ته ولې ورکړی دی، نو حسد ورسره یي. خو پکار دی چې مسلمانان د اسلام او د شریعت مطابق چې یو واري مسلمانان دي د اسلامی طریقې او لارې مطابق غنی پر فقیر باندې رحم وکړي، او فقیر و غنی ته دعاوې وکړي، او په خپل حال باندې راضي سي. په فقیرانو د الله امتحان دی، دا یو چا ته چې الله رزق ډیروي، د چا دا کموي، دا کې د چا څه ګیله مه کوه، دا بندگانو نه لږ کړي دي، د یو چا دا نه ور ډیر کړي دي. الله جل جلاله لږوي او کموي او زیاتوي.
دا الله په خلکو امتحان کوي چې خلکو تشکاره چې الله ته خو معلوم دي ټول خلک په ازل کې الله پاک ټول نوشته کړي دي چې دغه سړی به صبر کوي دا سړی بیا نه کوي دا سړی به شکر ادا کوي دا بیا نه ادا کوي او د دې دپاره چې خلکو تشکاره شي نو الله په دنیا کې په ده باندې دا امتحان کوي نو یوه ته پیسې ورکړي غني یې کړي نو الله ته خو معلوم دی چې دا سړی شکر ادا کوي که ناشکري کوي نو هغه شاکر هم معلوم شي هغه د الله په لاره کې مال مصرفوي اسرافونه نه کوي بې ځایه نه مصرفوي بخل نه کوي نه بخل کوي نه اسراف چې هغه ځای د مصرف راشي په هغه ځای کې مصرف کوي هغه نفقه چې پر ده باندې واجبه ده هغه ورکوي د پلار د مور د خور د ورور یا بل ذی رحم محرم چې هغه ضعیف وي ولیدلی وي د یتیمانو نفقه چې د سرپرست وي خوریه یې وي وراره یې وي او نور داسې قریبان یې وي چې یتیمان وي د هغو نفقه ورباندې فرض ده نو هغه په نفقه کې ورکوي بخل نه کوي په خپل ځای کې مصرفوي او اسراف هم نه کوي چې په داسې ځای کې مصرفوي چې نه د دنیا ګټي نه د آخرت ګټي بې ځایه اسرافونه نو الله پاک یو چاته داسې توفیق ورکړي هغه الله ته معلوم دی په ازل کې بس خلکو ته ښکاره کړي چې دا سړی شاکر دی بل سړی بیا الله ته معلوم دی په ازل کې چې دا سړی ناشکر دی خو الله خلکو ته ښکاره کوي چې دغه دی دا سړی تاسو ته معلوم شو تاسو دا خیال و چې دا سړی به د الله شکر ادا کوي هغه ناشکر دی هغه بیا اسراف هم کوي او غرور هم کوي تکبر هم کوي ظلم هم کوي او د مسلمانانو حقوق هم نه ورکوي قریبانو باندې هم رحم نه کوي پر فقیرانو باندې هم رحم نه کوي لیکن بې ځایه نو بیا ډېر اسرافونه کوي لیکن په غریب او فقیر باندې نه مصرفوي او فقیران الله پاک چې پیدا کړي دي دا الله پاک په ازل کې ورته معلوم دي چې دا صابر دی او دا صابر نه دی نو چې هغه صابر یي هغه وایي چې زما په حق کې الله دا فیصله کړې ده چې زه به فقیر یم زه د الله په فیصله باندې قناعت لرم د خدای پر تقدیر باندې ایمان لرم چې دا خدای زما دپاره دغسې مقرره کړې ده زه د هیڅ چا څه ګیله نه لرم چې دا فقر ماته د پلاني لخوا راغلی دی یا ماته د پلاني لخوا راغلی پلانی هیڅ نشي کولی الله پاک جل جلاله مشتوایی یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو د خپل رب جل جلاله عبادت وکي یوازې د الله جل جلاله حکم او داغه فیصله ته ځانونه تسلیم کړي دا د الله فیصله دي کدا ټول دنیا سره جمع شي او یو چاته ګټه رسي خیر رسي خو چې الله پاک نه ورسولای چې دا ټول دنیا سره جمع شي د خیر نشي رسولای او که ټول دنیا سره جمع چاته ضرر ورسي او الله پاک غته نه رسولای څوک ضرر نشي رسولای د مسلمان عقیده به دغه چې دا ماته هر څه پیښیږي هر څه راځي دا ټول د رب جل جلاله د تقدیر فیصله دي دا زما د پیدایش نه مخکې الله کړی دي کله چې د مور پر رحم کې بچي ولويږي نو الله پاک ملک ته وظیفه ورکي
وای ولیکه د ده رزق ولیکه چې دی به فقیر وي که به غني وي، رزق به زیات وي که به کم وي، او د کومې لارې به کسب کوي، د کومې خوا به پیدا کوي، او د ده عمر ولیکه چې د ده به څو عمر وي، شقي و سعید یې ولیکه، بدبخته دی که نیکبخته دی. دا د پیدایش نه مخکې الله فیصلې کړي دي، د انسان د پیدایش نه مخکې. نو که فقر دی که غنا ده، دا د الله جل جلاله له طرفه څخه دي. نو الله په دې دنیا کې په خلکو دا امتحان دی کوي. نو موږ به د الله جل جلاله څخه دغه خواست کوو، سوال به کوو چې که موږ غنیان کیږو الله شاکرین موکه، که فقیران کیږو الله صابرین موکه. نو ایمان دغه دوه جزء لري، یو جزء صبر دی، بل جزء شکر دی. نو چې غنی سوی د الله شکر ادا ک، د الله شکر دا دی چې د الله د حکمو مطابق د مال مصرف ک، او چې فقیر سوی صبر وکړه. صبر دا دی چې د الله په فیصله باندې راضي سه، شکایت مکوه، هیڅ چاته شکایت مکوه. الله جل جلاله ستا پر حال باندې علم لري، او دا الله ته داسې کړی کنه، بندگانو نه یې کړی. له خلکو ډېرې ګیلې مه کړه چې په ازل کښې څه لیکوي هغه راځي نه، بس دا ازلي فیصلې دي د رب جل جلاله. نو په دې ورځ کې هم خلک مختلف دي. څوک به دا سرسایه په ښه اخلاص ورکوي، او څوک به بیا داسې زړه نور ته خلاصېږي چې دا ادا کړي. نو اصل تقوا و ایمان چې دی هغه په زړه کې دی چې د الله سره بس رابطه جوړه کړي چې دا د الله حکم دی. الله چې کومې وعدې کړي دي دا الله پاک خامخا عملي کوي. یو د خدای پاک د عذاب وعدې دي، یو د خدای پاک د ثواب او د برکت او د نصرت وعدې دي. دا د نصرت او د برکت او د کومک وعدې چې الله کړي دي، هغه کې الله هیڅ کله مخالفت نه کوي. او دا د وعید چې دی دا د عذاب په وعدو کې الله پاک رحم کوي، ګناوي چاته وروبخشي، بس دغه سي جنت ته داخل کی، او چاته بیا هغه د قدر د ګناه باندې عذاب ورکي. خود د ثواب وعده چې کړی د پاغه کې قطعا الله پاک مخالفت نه کوي. نو که سړی پر دې باندې یقین وساتي چې الله پاک کوم وعده کړی ده چې په دغه مال ورکولو مصرفولو باندې زما مال نه کمیږي، دا د الله وعده ده چې تاسو په مال کې به الله برکت اچي، نو بیا ولې سړی ورخطا کیږي؟ ولې بیا نه کوي؟ خدا دې زموږ دغه د عقیدې او دغه باور طرف مو کمزوري دي. ورونو دغه مال چې ته یو چاته ورکې دا ستا د پاره د آخرت توشه سو، خپل چې جو خوړه نو ستاسو ورو. نو په مسلمان باندې رحم کول دا سبب د الله د مغفرت جوړیږي. د خدای جل جلاله پر مخلوق باندې رحم کول. او بیا مسلمانان په کار دي چې یو په بل باندې رحم او شفقت وکي، کومک وکي. تاسو یو د بل کومک سره کوي کنه، دا ستا کومک نه ضایع کیږي. او د مسلمانانو ترمنځ اخوت او الفت او محبت هغه په دغه باندې پیدا کیږي. دا مسلمانان سره ورونه دي ټول، او دی داسې دي لکه یو جسد یو بدن. په دې بدن کې چې یو ځای یوه ګوته زخمی سی یا دردمند سی، ټول بدن په ناارامي، ټول جسد ناارامي. نو په کار دي د مسلمان په درد باندې ناارام شي. او ستا پر بغل باندې یو څوک پروت دی، همسایه دی، ستا په کور کې هر څه برابر دي، خو دغه همسایه دی بیا د ماښام ډوډۍ نه لري. اوس دا به څنګه د سړي مسلماني برداشت کړي چې همسایه مې وږی پروت دی او زه موړ پروت یم؟ دا به څنګه برداشت کړي؟ او د مسلماني او یو مسلمانان
او ټول سره پیژنو د یوې عقیدې ورونه یو او اسلام و دین و عقیده دا مو ټول سره یو دي الله پاک مو یو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مو یو دی دا زموږ په مابینځ کې ډېر د یووالي اسباب شته نو چې سره یو او بل الله ورونه بوللی یو اوس چې دوه ورونه په کور کې سره وسیږي نو خامخا دا یو ورور دا بل سره مرسته او کومک کوي خو الله پاک جل جلاله موږ ټول مؤمنان ورونه بوللی یو د الله په فیصله باندې د قرآن پاک په فیصله باندې انما المؤمنون اخوة او ورونو دا د ایمان اخوت چې دی دا د ایمان ورورګلوي چې ده هغه د نسب تر ورورګلوي ډېره زوروره ده کنه ځکه چې دا خو الله پاک ثابته کړې ده الله پاک انما المؤمنون اخوة نو دا مؤمنان خو ورونه دي نو چې ستا ورور ستا د ورور اولادونه وږي پراته او ته موړ یې نو دا ستا ورورګلوي د کومې خوا سو ستا شفقت څه شی سو ستا رحم څه شی سو یا هغه مریض دی یا ناجوړی دی د دوا پیسې نه لري نو ته د هغه سره مرسته او کومک نه کوي هغه ورورګلوي حیثیت نو څه سو چې انما المؤمنون اخوة نو پکار دی چې دا مسلمانان هغه ایمانی اخوت دا ژوندی وساتي او رحم وکړي دا چې ته ورسې و دې کور ته د دې غریب د دې مسکین او د ځان سره یوه ګونۍ وړه واخلې او دا و دې کور ته ورکړي نو څومره دعاګانې به تا ته وکړي او څومره به دا مسلمانان پر تا باندې یو ښه نیت سي او تا ته به دعاګانې وکړي او ستا به د دنیا او د آخرت څومره عزت به دي څومره شرف به دي دغه مسلمان بیا سبا تا ته یو خو به دعا درته کوي او بل ستا حفاظت ستا عزت ستا امنیت به په خپل سر ساتي ستا د ده سره پرسته کوي دا دنیا څه شی ده دا دنیا خو اسم پاته ده دا دنیا ستا سره وفا نه کوي دا یوه ورځ ستا سره ده یو ورځ بیا د بل سره ده یو ورځ د بل سره ده نو پکار دی چې مسلمان پر مسلمان ورور باندې چې هر څوک دا فرق مکوي ورونو چې دا عرب دی دا عجم دی دا سپین دی دا تور دی دا د یوې علاقې دی دا د بل علاقې دی دا زما د قوم دی دا د بل قوم دی دا فرق مکوي ورونو صرف د اسلام په نامه د مسلمان په نامه باندې داغه مرسته کوه داغه کومک کوه داغه امداد کوه ځکه ته مسلمان یې دی مسلمان دی نوم سره یو دی دغه مسلمان کمزوري د ټولو مسلمانانو کمزوري د ورونو دا بیخي سړی غیرت نه قبلي چې مسلمانی چې زم مسلمان یم دی مسلمان دی خدای به قدر دی زه قدرمن یم دا څنګه برداشت کړم دا خو ما زم پکې به قدر سوم ځکه زما نوم مسلمان دی د نوم مسلمان دی نو زه څنګه بیا د به قدرې برداشت کوم او د تکلیف زما تکلیف دی د بې عزتي زما بې عزتي ده ګورې د مسلمان د یو مسلمان بې عزتي دا د ټولو مسلمانانو دپاره بې عزتي ده یو مسلمان که بې قدره کېږي بې عزته کېږي نو دا مسلمان دی دا فرض کې چې ګوره زم داسې مسلمان یم لکه دغه چې دی نو چې دی بې قدره سو د مسلمانۍ په وجه باندې نو دا زما بې قدري ده پکار دی چې زه ودرېږم د دې سړي قدر او عزت پر ځای کوم د دې مرسته وکم د دې امداد وکم دا چې هر چیرې دا ذاتي اخلاق دا ذاتي تعلقات دا قطع کوي چې صرف زما د قوم یې زه مرسته در سره کوم که زما د قوم نه وي نه در سره کوم دا د مسلمانیو د اسلام تقاضا نه ده د اسلام تقاضا دا ده چې د مسلمانۍ په خاطر به د مسلمان سره مرسته کوي کومک ور سره کوي امداد به کوي په غم کې به ځان ور سره شریک کوي دا نه تاسو په غم او په شادي کې سره شریکان یاست د یو چا غم ته ورځئ خو په دې نیت باندې مه ورځه چې دا زما قوم دی سبا زما څه ګیله کوي او واده و نورې شادي ته هم په دې نیت مه ورځه چې دا سبا زما څه ګیله کوي په دې نیت باندې ورسه چې دا مسلمان دی
مصیبت ورسېدلی دی، زه په دې مصیبت کې ځان ورسره شریکوم تر څو د ده دا مصیبت سپک سي که نه. نو هغه چې دا مسلمان هر څوک وي په غم کې ځان شریک که که نه. که په کور کې مړی وسو کومک ورسره وکړه که نه، فاتحې ته ورسه تعزیه یې وکړه او نور امداد ورسره وکړه که نه. که شادي ورته راله په شادي کې شرکت ورسره وکړه او امداد یې وکړه، کومک یې وکړه، خوشحالي د ځان خوشحالي وبوله، غم یې د ځان غم وبوله. دغه مسلمانی ده. دشمنی مو ورسره کوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو صفت الله جل جلاله قرآن پاک کې کوي، رحما بینهم. صحابه کرام به څنګه و په خپل منځ کې به رحم و شفقت، خپل د اولاد سبه ډوډۍ بچتوله بیا بیا بل صحابي ته ورکوله، دون رحم و په منځ کې کنه. خو تاسو پکار دی چې په خپل منځ کې د نفس مسلمان سره رحم ولري، شفقت ولري، ځان په خوابدي کې که د په غم کې او په خوشحالي کې بیا ځان خوشحاله کړي. دشمنی مور سره کوه. که دشمنی لري دشمنی ختمه که. ستا د دشمنی ځای معلوم دی. ستا دشمن چې دی هغه مسلمان نه دی. مسلمان ته د ورور په سترګو وګوره، د دوست په سترګو وګوره، اعتماد ورباندې وکړه، کومک ورسره وکړه، الله به په دنیا او آخرت کې اجر درکړي. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلم د مسلم ورور دی کنه، دشمن یې نه دی کنه. نو د ورور په نظر باندې ورته ګوره، ورورګلوي ورسره وکړه، دشمنی پرېږدي. جنت ته چې کله الله پاک خلق داخلي، مخکې په دروازه د جنت کې ودرېږي، نو د زړو څخه دا کینی و، دشمنی و، حقد و حسد دا ټول وباسي. بیا چې جنت ته ورننوځي نو د دې په زړه کې هیڅ کینه و، دشمنی و، حسد و، یو شی هم نه. نو د جنتیانو صفت دا دی چې د دې په زړه کې به د مسلمان په زړه کې به مسلمان ته کینه و حسد نه. ګوري دا تاسو منځ کې مشکلات راځي، یو د بل سره ټکر کېږي که نه، انتقام ما اخلي، انتقام ما اخلي، بلکې عفو کوئ. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ستا دا خوښه ده چې په ډېر سختي کې تراسې یو څوک عفو درته وکړي، و د بل عفو دې خوښه ده، و نو بل ته هم عفو کوه کنه. دا خو مشترکه جامعه ده. دا ګوري یو ځای سره وسیږو. اوس په دغه عیدګاه کې موږ څومره نږدې سره راغلي یو، ټول سره راجمع شوي یو. په داسې اجتماعګانو کې خو به خامخا یو لوښ یو لرګی دې سره مشلي به که نه، یو څه جنجال به راځي، یو څه مشکل به راځي. خو په کار دی چې تاسو د مسلمان سره حوصله وکړئ او د مسلمان هغه څه تقصیراتو ستا په حق کې تجاوزات د هغې انتقام وانخلې که نه. رحم پر وکړه، شفقت پر وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول وخت کې د خپل ځان په حق کې انتقام نه دی اخیستی. یعنی د ده په شخصي احوالو کې چې بچا پر ده تعرض وکړي، نبی علیه السلام د هغسې انتقام نه اخیستي، عفو یې ورته کول کړه. نو زما ستا شان وګوره، د نبی علیه السلام شان وګوره چې هغه عفو کول ما ورته ول نه کوو. نو شخصي انتقام ما اخلي، عفو سره وکړي. دا اوس تاسو ته الله پاک یو ښه فرصت درکړی دی، روژه مو نیولې ده، زړونه مو پاک شوي دي، د الله دپاره مو عبادت کړی دی. نور زړه مو سره پاک کړي، ټول یو د بل معافي سره وکړي، نوی دفتر سره شروع کړي که نه. در بدیو سره تیر سي، تر مشکلاتو سره تیر سي، سره ورونه سي، سره یو سي، یو بدن سي. اختلافات پرېږدئ که نه، د خپل شخصي تقاضاوې پرېږدئ، د الله پر دین باندې سره یو ځای سي. کوشش وکړئ چې دا د الله دین دا راپورته سي او دا حاکم سي. خپل شخصیت څه کوئ که نه، زړه به دې پاکي، بس معافي ورته وکړه، یو د بل سره اعتماد وکړئ، جامعه جوړه کړئ، قوت جوړ کړئ،
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اختلافونه مه کوئ بیا به مو دا قوت ولاړ شي. جني و انسي دشمنان درته متوجه دي ستاسو مسلمانانو ته. هغه کوشش کوي چې ستاسو دا قوت تر ختم کړي. ته اوس نه وینې په دنیا کې چې دا خلک متوجه شوي دي کفار. ګورې کفارو په خپل مابینځ کې داسې د خپل وحدت ساتلی دي. د امریکا څخه نیولې بیا ټول غرب و شرق چې دی مسلمان ته متحد دي، مسلمان ته یو لاس دي او په دشمنی کې. مګر مسلمانان بیا پر شلو باندې تقسیم کړي دي کنه، مابینځ کې اختلاف راچولی دي. دا لیوان نن په مسلمانانو ګډ سوي دي، په جرمه ګډ سوي دي. ورته ګوري چې هغه سره څیري له منځه یې وړي، ولیکن څه نشي ویلی. داسې دومره په مابینځ کې دا فاصله ور پیدا کړې ده. دا اوس تاسو وینئ په دا فلسطین کې دا مسلمانان دي. د دې څه جرم دی، څه ګناه ده؟ هل تنقمون منا الا ان آمنا. بل دشمنی نسته بغیر د دې څه چې مسلمانان دي، بغیر د دې څه چې ایمان والا دي او خپل خاوره، خپل مځکه، خپل ځای دی. نو نه په چا تجاوز کړي نه پر چا باندې. دا اسرائیل خو چې دي دا خو غاصبان دي، دا اشغالګر دي. دا د مسلمانانو مسجد او د مسلمانانو قبله او د مسلمانانو ځمکه د دې غاصبان دي، دا غصب کړي. لیکن پر دې مظلوم مسلمانانو باندې د دې د ظلم او وحشت ټول دنیا ورته ګوري. موږ ته اوس داسې یقیني ده لیدلې مم نه دي، داسې راته یقیني ده لکه دا اوس چې موږ سره نه سره ګورو دا د اسرائیلو ظلم دغسې راته یقیني دی کنه، او ټولې دنیا ته داسې یقیني دی. لیکن تا د یو چا غږ اورېدلی دی یا د یو ځای دی ته یو کومک و، یو مرسته و، امداد دا دې لیدلی چې دا مسلمانانو ورسره کړي دي؟ بلکې بالعکس د هغه دشمن سره چې هغه ظالم خونخوار دی د هغه سره لا هم مرستې کېږي. دا څه وجه ده؟ دا د مسلمانانو د اختلاف وجه ده. مسلمانانو اختلاف کافرانو ته دا موقع په لاس ورکړه چې یو له منځه وړي، یو له منځه وړي. او دا بېغمه نه دي ناست. د دې جاسوسان په موږ کې سم ګرځي، بس کوشش کوي چې موږ په مابینځ کې تفرقه راولي، یو پر یو بې اعتماده کړي، بل پر بل بې اعتماده کړي، نظامونه ونړوي. تاسو څو وخت مخکې ولیدله چې د عربو پسرلي په نامه باندې امریکایانو یا نورو غربیانو دا حرکت شروع کړي، خلک یې د نظام په مقابل کې راپورته کړه. په مصر کې راپورته کړه، په لیبیا کې راپورته کړه، په تونس کې راپورته کړه. دا عرب پسرلی وکنه په سوریه کې راپورته کړه. دا حالات یې جوړ کړه کنه، دا په مسلمانانو کې جوړ کړه. دغه پاڅون ولې په امریکا کې نه کیږي؟ دا پاڅون ولې په برطانیه کې نه کیږي؟ دا پاڅون ولې په روسیه کې نه کیږي؟ دا ولې په مسلمانانو کې کیږي؟ دا خدا دشمن دې ته متوجه دي چې مسلمانان تقسیم کړي، مسلمانانو په منځ کې جنگونه راولي، خانه جنگي پکې شروع شي، خود په خپل سره اخته شي، مسلمان سره اخته شي. دا د دې انسي و جني شیطانانو یو لوی پلان دی، یو لوی شیطانت دی چې دا په کار اچولی دی. نو ورونو خذوا حذرکم، خپله بیداري ونیسئ، دشمن ته بیداره سئ، اختلافونه پرېږدئ. شخصي اختلافونه لري هم در تېر سئ، اجتماعي اختلافونه لري هم در تېر سئ. بدي ورکې کوي. دا په کلو چې په دې قومونو کې دا بدي دي ولې پاتې دي؟ دا ډیره کمزورې خبره نه ده چې زموږ د مسلمانانو په منځ کې په کلو باندې بدي پرتې دي او د مرګ بدي دي، یو بل سره وجني. پکار د مسلمانانو لاس پکار سي د خپل اختلافونه ختم کړي، یو قوت جوړ کړي. که تاسو قوت جوړ کړي او سره متحد سي د اسلام په نامه باندې، دا خو به د ټولو اسلامي عقیده وي چې رب جل جلاله به د دې نصرت کوي. ان تنصر الله ینصرکم. که تاسو د خدای جل جلاله نصرت وکړي، د خدای حکم ومنئ، د خدای د حکم مطابق سره متحد سئ،
رب جل جلاله به ستاسو نصرت کوي، ستاسو امداد وکړي، ستاسو په مقابل کې به هر دشمن ناکامه کیږي. تاسو وګورئ افغانستان کې د کامیابی راز څه شی و؟ ولې د دومره اشغالګرو د دومره ظالمانو په مقابل کې دا کوچنی جماعت الله کامیاب کړي چې دا ټول د افغانستان نر ښځې ماشومان ټول سره راجمع کې د امریکې د یو ایالت اندازې ته به لسمې ته بیم نه ورسېږي، ولیکن امریکا ټوله ناټو یې ټوله ورسره زمیمه بعضې اسلامي ملکونه دا ټول اشر سوه پر افغانستان باندې چې هغه څه اسلحې جوړې کړې وې، نور چې څه تیارې درلودې هغه استعمال کړي، د ښه قوت سره راله. 20 کاله پوره وجنګېدل، 20 کاله وروسته رب جل جلاله په ډېر خجالت او ډېره شرمندګي باندې د دې ځمکې نه وایستل، مات شو. الله پاک د افغانستان ځمکه سالمه روغه د یو اسلامي شرعي نظام سره یو ځای د غریبو دغه مظلومو مسلمانانو ته وسپاري. کامیابي رااله او شکست رالی کنه. اوس د دې څه فرق دی که دا مسلمانان سره متحد سي چې دلته دا کافران ټوله مات سو، په ټوله دنیا کې به ماتېږي. اوس موږ د افغانستان خلک خو باید دومره یقین ولرو، دومره پر خدای باندې یقین او باور ولرو چې په دنیا کې مساري نه، ځکه موږ د خدای نصرت په سترګو باندې ولیدي. تاسې واري دا د مجاهدینو جهاد تاسې اندازه کړئ، دا مجاهدینو جهاد کا. زه خپله د یو مسلمان په حیث د مجاهدینو په جهاد کې شامل وم. دا مې د خدای سره فیصله وکړه چې په دنیا کې یو جماعت دی، هغه به مجاهدین وي، د کفر خلاف به جنګیږي او دا به پر دین باندې ولاړي. نو مې طالبانو ته وویله چې راځي دغه جماعت کې داخل شو. دا خو دی حدیث شریف کې صریح حدیث دی، د بخاري او د مسلم شریف حدیث دی چې دا د خدای په نسبت باندې دا بهترین خلق دي او دا به تر عیسی علیه السلام پورې ځي او هلته به د دجال په مقابل کې جنګیږي. نو دوی که به داخلېږو د خپل ځان د حفاظت لپاره چې د خپل اسلام او دین وساتو. د دې مجاهدینو سره ملګري وو، د دې مجاهدینو ټوله جهاد ما تعقیباوه د خپل مسلمانۍ په خاطر چې ته د مجاهدین په دې جهاد کې څه کوي، د شریعت خلاف وکړي، بیا به نور سره ملګري کېږي. دا ټول جهاد مې تعقیباوه. هلته بمبار وسو، هلته ملکي تلفات راله، هلته فلانی راله، هلته مجاهدینو کې داسې راله، دا ټول مې تعقیبول. خو زما خپله د دې مسلمانۍ په خاطر باندې د دې مجاهدینو جهاد تر دغه وخته پورې د شریعت مطابق جهاد وسو. الله دې قبول کړي او دغه جهاد چې د شریعت مطابق الله کامیاب هم کوي، الله کامیاب هم کوي. د دونه قوت په مقابل کې رب جل جلاله کامیاب کوي. نو ورونو تاسو ټولو افغانانو جهاد کړی دی، تاسو ټول مجاهدین یاست. ما په هغه وخت کې ویل چې مال دغه پی چې د کافرانو سره ونیول شي دا به دغه د سنگر مجاهدین دي او دا کلیوال دي، دا به سم ورتقسیموي پر نیمایي باندې. دا دواړه مجاهدین دي. دا زموږ د کلیوال خلک چې دي، دا زموږ عام خلک چې دي، دا ټول مجاهدین دي. د دې پر جهاد بسترګې نه پټو، پروردګار عالم دې ځینې قبول کړي. د دې کورونه د مجاهدینو خزې وې، د دې ډوډۍ، د دې اسلحې، د دې بچان، د دې اولادونه دا په سترګو ولیده، شهیدان سوه، قرباني سوه. ګوري دا ستاسو د دغه جهاد په برکت کې الله پاک د فتح راوست، کامیابی راوست، امن راوستی، صلح راوست، اسلامی نظام راوستی. نو لکه تاسو چې لکه 20 کاله چې مو جهاد کامیاب کړي، 20 کاله اوس اسلامی نظام کامیابی در څخه غواړي. ګوري شاته نسی کنه، بی همت نسی کنه، د خپل قرباني یې نه کوي کنه، کلک ودرېږي. دا جهاد مو د څه دپاره کاوه؟ ستا بچان چې شهیدان سوي دي په کوم نامه شهیدان سوله؟ د الله د دین دپاره شهیدان سوي دي. ستا کور چې خراب سو په کوم نامه خراب سو؟ د جهاد په نامه باندې.
خلک چې بندیان سو په مابسونو کې په کلو ناست وه هغه په دا نامه ناست وه چې دا جهاد کوي دا کافرانو چې موږ وژلو په کوم نامه یې وژلو دا د مسلمان په نامه یې وژلو چې ته زموږ دیموکراسي نه منې او زموږ کفر ته سر نه کښته کوې او موږ نه کښته کاوه نه یې کښته کوو که نه ګورې لکه دا جهاد چې مو 20 کاله په وینو باندې کامیاب کړی دی دا اسلامي نظام به 20 کاله په وینو باندې ساتي او هغه مقصد چې د جهاد وو هغه به اوس ساتي اوس به راپورته کوي اوس به شریعت حاکمیږي اوس به اسلام حاکمیږي اوس به دین حاکمیږي نور دا د دیموکراسي ټغره ټوله سوه که نه ختم سوه که نه نور اسلام راغلی دی اسلامي نظام راغلی دی او دا په قرباني باندې راغلی دی دا په مقدسو وینو باندې راغلی دی دا په جهاد فی سبیل الله باندې راغلی دی کوشش وکوئ دا کله راځي دا اسلامي نظام کله کامیابیږي دا هغه وخت کامیابیږي چې ما او ستا په مابینځ کې اتفاق و اتحاد ګورې دا شیطانان نن کوشش کوي چې عام خلکو حکومت سره جلا کی امارت سره جلا کی دومره ظاهري تبلیغات چې دی کوي د دې دیموکراسي والا دا د کفارو والا دا طعنونه دا عیبونه چې پر دې مسلمانانو باندې لګي اسلامي امارت پر مشرانو باندې دا بې کفایته بولي داسې کړي دي او داسې کړي دي او هاسې کړي دي ګوري دا کوشش کوي چې افغانستان بیا یو واري د اور په کنده بدل کړي او غواړي چې دلته بیا جنگ شروع شي او دلته غواړي چې د حکومتو خلک سره جلا کړي حکومت جلا کړي خلک جلا کړي ورونو تاسو نه یاست جلا تاسو د حکومت خلک یاست تاسو د امارت خلک یاست د دې نظریې زه سخت خلاف یم چې وایي امارتي و غیر امارتي زم ټول امارتي دي موږ تاسو سره یو زه ستاسو جهاد ته درناوی لرم رب جل جلاله دې څخه قبول کړي ټولو افغانانو ته نرو ښځو ته درناوی لرم رب جل جلاله دې اسلام او جهاد او قرباني دې الله قبول کړي ګوري دا هر څه چې دي دا تاسو پر دې اسلام باندې ارزوي دا ورته ګوري چې دا نظام څنګه روان دی دا اوس چې پرون موږ د جهاد په نامه باندې جنګولو قدرت یې لاسته رساوه باچي یې غوښتله که رښتیا هم دا اسلام راولي تاسې وارې دغه شي ته ګورئ چې کافران مزین دروا نړي فکر دروا نړي فرمانونه چې صادریږي قوانین چې جوړیږي دا خبره اساسي قانون نست پلانې قانون نست شپه ورځ موږ اخته یو علما دي ګوري داسې قانون نسته چې نه د غرب سره د غرب د چینی سره روان دي هو داسې قانون نسته خود دی وای نست قانون نست دا قانون نسته ورونو قانون دغه قانون دی چې موږ دلته جوړوو چې نه یم دلته ده او متخصصین یم دلته دي او جوړیږم دلته د غرب څخه پټ کاپي نسته هغه غربي کارپوهان دلته کار نه پکښ کوي لہذا دی قانون نست موږ قوانین جوړ کړي دي قوانین جوړوو او زه خپله په دې باندې ډېر خوښ کېږم چې یو فرمان صادر شي او قانون جوړ شي وامزه دا کارونه منظم شو دا مجاهدین په دې خوشاله دي اوس ګوري درې جماعتونه په دې قانون باندې کار کوي هر وزارت په دې مکلف شوی دی چې ته به مسوده د قانون جوړې ګوره مسوده دا معنا ده چې د سره سبب پر شریعت باندې بنا قانون جوړې د غرب پټکاپي به نه راخي هغه سابقه قوانین به نه اصلاح کوي دا او کې به تعدیل نه راولي نوې قانون به پر شریعت باندې چې ټول ماخذ شریعت وي او ټول پر شرعي اصطلاحات باندې بنا وي دا قانون جوړ کړي علما راوغواړي هغه پوهان راوغواړي دا به تاسو جوړوي تخریج به کوي د زموږ د شرعي کتابونو بیا استوي او عدلیه وزارت پالته بیا د علما به در نظر باسي هغه به د مواد او د شان د الفاظ ور اصلاح کوي او ګوري بیا ستره محکمه تاسو وي ستره محکمه به ګوري بیا ماته راوړي اوس هغه چې د دې مراحلو تیر شوي دي ماته راغلي دي بعض د قوانین دي چې هغه زاړه اصلاح شوي تعدیل شوي دغه بیرته په لاس ورکړي ځي داسې قانون به جوړي چې خالص په شریعت باندې جوړي تاسو به دلته جوړوي د بل ځای مداخله به پکښ دی
ورونو دا قانون قوانین درته راوځي. ګورې ما دا زه خپله د دې څه بیریږم، دا اطاعت کوي که نه، دا اطاعت یو مسلمانۍ یو حکم دی، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. دغه امام د مسلمانانو که تاسو ما ته د امام په سترګه ګوري که نه ګوري، زه وایم اول خو وګوري خو غاړې به مو خلاص شي، ځکه چې مسلمانانو باندې فرض ده چې یو امام به دروي، یو مشر به دروي، د هغه در شا به درېږي تر څو د دې اختلافات ختم شي او جامعه یې منظمه شي. اوس خو دا دی دا جامعه جوړه ده، مشر لري، د نظم را جوړ دی. اوس د مسلمانانو د مشر چې یو حکم وسو اطاعت یې وکړي، ځکه که اطاعت ونه کوي یو خوا ته ولاړ شي بل خوا ته ولاړ شي، اخر به په جنګو باندې اخته کېږي لکه دا مخکې چې وه. دا د جهاد د روسانو د وخت جهاد چې کامیاب شو، بیا چې دا موږ سره اخته سو جنګونه سوه، په دې کندهار کې څو جنګونه وه، پر دا هر چوک باندې جنګ و. تاسو ولې په ټول افغانستان کې د دې یوازینی علت دا و چې مشر یې نه درلودي، یعنی مشر یې نه درلودي، د مشر اطاعت نه کېدی، نو دا ملوک الطوایفي شروع سو، هر ځای جنګونه شروع سو، څومره خلک په عذاب سو. آخر دې ته مجبور سو چې د مدرسو د حجرو طالبان راوځي، د عام خلک راوځي، په دغه پسې ټوپک راواخلي ولې یې کړ، پایه دغه سو. اوس درته وایم چې بیا یو امتحان الله در باندې راوستلی دی، ګورئ چې په دې امتحان کې ناکامه نه سي. اطاعت کوئ چې حکم صادر سو، در شا یې درېږي، علما هم درېږي، عام خلک هم درېږي، مجاهدین هم درېږي، قدر یې کوي، احترام یې کوي. دا ستاسو د اتفاق، د وحدت، د دې نظم دپاره یو مهم رکن دی که نه، اطاعت کوي. خو پورته ګوري چې په معصیت باندې امر کړاست، په ګناه باندې، په ناروا باندې هېڅ اطاعت مه کوي. خو لیکن که د شریعت څخه مخالف نه و یو حکم رالی، نو بیا چې یو څه وایي بل څه وایي، اختلاف کوي، او دا دنیا کوشش کوي چې داسې یو اختلاف راپورته کړي چې د مشر اطاعت مه کوئ، دا مشر مو غلط سړی دی، نو ګټه یې چاته رسېږي؟ کفارو ته. دا مسلمانان به بیا په خپل مابینځ کې سره اخته وي. نو قوانین جوړېږي ورونو، که مو هر ځای پکښې کې ولیدې د شریعت هېڅ شریعت خلاف، زه نسم کولی د شریعت خلاف. ورور دا ګرد اسلامي جامعه ده، ګرد مجاهدین، زه به څنګه د شریعت خلاف وکړم؟ خو چې دا اول ورځ راوتې معلومېږي چې دا د شریعت سره خلاف دی، دا د شریعت سره موافق دی، نه کېږي، امکان نه لري. نو قوانین هم جوړوو، نظم هم جوړوو، رب العالمین دې موږ په دې امتحان کې کامیابه کړي. ورونو بس خبره دا ده چې اوس یو نظام راغلی دی، یو اسلامي نظام دی، شرعي نظام دی، تر شا یې ودرېږي، د دې کفارو خبرې پرېږدئ. د کفارو څنګه تاسو ته قابل اعتماد سوله، د خپل مجاهدین درته اعتماد نه دي. مجاهدینو ته وایم، مسؤلینو ته وایم، علماو ته وایم، شیخانو ته وایم، پیر صاحبانو ته وایم، موریدانو ته وایم، طالبانو ته وایم، د مدرسو والا نورو ته وایم، ښځو ته وایم، تاسو ټولو ته وایم، د اسلامي نظام حمایت کوئ. کوشش وکړئ چې اسلامي نظام په دې ځمکه کې حاکم سي، ټول به سره ورونه وي، او د هر څه مصیبتو به خلاص شو. او که مو پرېښاوه د اتفاق پاته سو، د وحدت پاته سو، اختلاف رالی، بیا به دغسې حالت یې موږ ولیدله چې داسې ترخې تجربې را باندې تېرې سوي دي. نو په آخر کې درته وایم چې الله پاک مو دا روژې قبولې که، د اختر مو بیا مبارک سه، او الله مو د هر قسم فتنو مصیبتونو سه وساته. الله پاک دې تاسو د دې آخر زمانې د فتنو سه وساتي. الله پاک دې د ټولو خاتمه پر ایمان باندې کړي. خدای دې موږ په دې امتحان کې کامیاب کړي. الله دې دا مسؤلین په دې امتحان کې کامیاب کړي. الله دې دا مجاهدین کامیاب کړي. خدای دې تاسو کامیاب کړي. رب جل جلاله دې دغه حاضر مجلس ټول صغیره او کبیره ګناوې وروبخښي، او الله دې دغه ځای څخه داسې ولاړ کړي لکه کومه ورځ چې د مور نه زېږېدلی دی. الله دې داسې د ګناه څخه پاک ولاړ کړي، او ټول امت مسلمه دې رب جل جلاله وبخښي. خدای تعالی جل جلاله دې ټولو ته معافي وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.